کشکول په غاړه مجنون راغی د لیلا کوڅې ته لکه چې څنګه ملنګان زه د بادشاه کوڅې ته आवाज وکړو وظیفه راوړې بې وسه یمه او په دې غرض یم راغلی په ژړا کوڅې ته د لیلا مور لیلا ته وویل وظیفه یوسه رامعلومیږي څوک راغلی دی ګدا کوڅې ته وظیفه یې واخیسته لیلا زر دروازې ته لاړه تا خبر نه وه چې راغلی دی اشنا کوڅې ته په مینې ووی وظیفه واخله ملنګ فقیره مجنون ولاړ څېرې ګریوان ورخطا کوڅې ته مجنون ویل وظیفه نه غواړم دیدن غواړمه ځکه راغلی کوز سترګې ګلستا کوڅې ته څو ورځې وشوې چې مې ستا سترګې لیدلې نه وې صبر مې نور نه شو نو راغلم دلربا کوڅې ته لیلا پلو د مخ نه لرې کړو مسکۍ غوندې شوه ویل دې دن وکړه چې راغلی زما کوڅې ته سترګې مړې کړه په دې دن سر که غماز را نشي ته خفه نشي چې راغلی د وفا کوڅې ته څېرې ګریوان دې زما زړه کې پرهارونه جوړ کړله بیمار د مینې راغلی د دعا کوڅې ته یوازې ته نه یې زه هم په سرنګار کې سوځم صبر مې نه کړی لیونې راځه بیا کوڅې ته کچکول راته خواکه چې خیر کې خپل دیدن درکړمه کله ناکله راځه دغسې په غلا کوڅې ته مجنون یو سوړ اس ویلې وکړو واپس روان شو په مخ کې زه په وروستو ګورې د حیا کوڅې ته لطیف الله د مجنون مینه په رښتیا مینه وه لطیف الله د مجنون مینه په رښتیا مینه وه دا عاشق نه دی چې ولاړ وي د بل چا کوڅې ته